سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، زه نن یو نوې زمانې یو نوي درس سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. ننني درس کې به زه یو نوې زمانه باندې خبرې کوم. تیر شوي 5 شپږ ویډیوګانې چې کومو درسونه هغه ما په موجوده زمانه باندې تاسو له مې ټوله تشریح کړې چې موجوده زمانه څه ته وایي، او هغه 3 ګروپه چې کوم مختلف ګروپونه د افعالو په هغې مې هم خبرې وکړلې او هغې نه څنګه استفاده کېږي په موجوده زمانه کې، په هغې مې مکمل خبرې وکړې. اوس په آهسته آهسته موږ تاسو لږ ایډوانس لیول شروع کړو. هغې وجه ده چې اوس تاسو له ما هغه بنیاد جوړ کړو، یعنې هغه د جملې ساخت باندې تاسو پوه شوئ، هغه د جملې چې کوم ارکان دي تاسو وپېژندل، ضمیر، فعل یا مفعول تاسو پوه شوئ، او په یو زمانه هم تاسو پوه شوئ. نو نن چې کوم دی راسن ما دویمه ډېره مهمه زمانه هغه ما زایم چې زه یو څو درسونه په دې باندې جوړ کړم، څو ویډیوګانې، دا زما نننۍ موضوع ده او ډېره ضروري زمانه ده. نو نن نه به د دې باندې یو 5 شپږ ویډیوګانې زه جوړوم. صحیح دی. نننۍ چې ویډیو چې کوم ده دا لږ هغه د تعریفي ویډیو ده چې یعنی تاسو سره لږ پیژنګلو وشي د دې ویډیو د دې زمانې، تاسو لږ پوه شئ. نننۍ چې کوم زما درس دی هغه په پاسې کمپوزې باندې دی، چې دا یو د تېره شوې د ماضي زمانې یوه زمانه ده، او په دې کې به موږ هغه premier groupe de verbe یا verbe avec er یا er په اولنی ګروپ افعال چې کوم دی هغه به پاسې کمپوزې کې تاسو څنګه استعمالوئ، دا نن زموږ موضوع ده او په دې به زه خبرې کوم. خو لږ به زه تاسو اول په پاسې کمپوزې باندې پوهیږم، لږ وخت به اخلي، خو تاسو دا خبرې توجه سره واورئ تر څو ستاسو ذهن خلاص شي چې پاسې کمپوزې څه ته وایي. څنګه چې دا د نوم نه معلومه ده، پاسې کمپوزې، پاسې یعنی ماضي، تیر شوی. پاسې کمپوزې د ماضي زمانو هغه یوه زمانه ده چې کوم موږ ته ښیي چې یو کار یو فعل په ماضي کې ختم شوی. صحیح دی، تر سره شوی. صحیح دی. او بل پاسې کمپوزې چې کوم دی په انګلیسي کې، لکه زه تاسو له یو دوه مثاله درکم، دا په پاسې کمپوزې چې کوم دی سمپل پاست ټنس دی، یو د تیر شوي زمانې یو ټنس دی. مطلب تیر شوی، که زه وایم چې I walked په انګلیسي کې به موږ ویلي، صحیح دی، یعنی تیر شوی زمانه. ولې پاسې کمپوزې دلته دوه معنا ورکوي. کله کله دا د موجوده مکمل زمانې معنا هم ورکوي، نه تنها د ماضي زمانې، تیر شوی زمانې، ما یو کار کړی و. صحیح دی، لکه I walked. صحیح دی. پاسې کمپوزې د موجوده زمانې، موجوده مکمل زمانې هم کله کله معنا ورکوي، لکه present perfect ورته انګلیسي کې ویلی کېږي، لکه I have walked. I walked and I have walked، د دواړو منځ کې فرق دا دی چې I walked تېره شوې زمانه ده، I have walked موجوده زمانه ده او مکمله زمانه ده، یعنی یو کار اوس تر سره شوی، نږدې وخت کې په موجوده کې هغه مکمل شوی. صحیح دی. نو کله کله پاسې کمپوزې چې کوم دی هغه د present perfect معنا هم ورکوي. صحیح دی. ولې دا د پاسې یعنی د تېره شوې زمانې یو زمانه ده، یعنی یو کار یو فعل چې هغه په تېره شوې زمانه کې تر سره شوی. صحیح دی، مکمل شوی. صحیح دی. نو هغې لپاره موږ پاسې کمپوزې استعمالو. صحیح دی. یو کار چې هغه واقع شوی، صحیح دی، په تېره شوې زمانه کې. صحیح دی. نو او کله کله دا څنګه چې ما تاسو ویلي چې دا د present perfect معنا هم ورکوي، یعنی د موجوده مکمل زمانې هم معنا ورکوي. صحیح دی، چې یو کار اوس په موجوده کې هغه مکمل شوی. صحیح دی، شوی یا نه مکمل شوی. صحیح دی. یو کار پاسې کمپوزې هغه زمانه چې دا یو فعل کوم دی هغه مکمل شوی یا نه مکمل شوی، ولې په تېره شوی کې واقع شوی، نو هغې ته موږ پاسې کمپوزې نه استفاده کوو. صحیح دی. نو لکه دغه پوینټ چیرته و، نقطه چیرته ده چې دا د ورسره د تېرې ماضي زمانې معنا هم ورکوي او ورسره د present perfect یا د موجوده مکمل زمانې معنا هم ورکوي. صحیح دی. تاسو مقصد باندې پوه شوئ. نو او بل لاره چې نننۍ په دې پاسې کمپوزې کې به زه د اولني ګروپ افعال چې کوم دي په هغې به نن خبره کوم. صحیح دی. لکه هلته ما یو دوه مثاله تاسو راوړي. j'ai regardé. صحیح دی. j'ai regardé. صحیح دی. دې معنی چې ما لیدلی و. صحیح دی. صحیح دی، لیدلی و. صحیح دی. نو مطلب ما لیدلی و دا یو عمل چې کوم په تېره شوې زمانه کې واقع شوی. صحیح دی. یا یو عمل چې مثال هغه په موجوده زمانه کې مکمل شوی. صحیح دی. موجوده زمانه کې. صحیح دی. نو ما لیدلی و. صحیح دی. tu as regardé، il a regardé. صحیح دی. نو دا یو 3 مثاله ما راوړي تاسو دغه دپاره چې یعنې د دې j'ai regardé مطلب ما لیدلی و. صحیح دی. یو عمل یو کار چې کوم په تېره شوې زمانه کې واقع شوي. صحیح دی.
زه په دې د ساخت باندې هم خبره کوم چې غیګاغده مطلب ولې راغی او ژ ولې راغی چوا ولې راغی دې باندې زه خبره کوم خو صرف دا درې مثال مې دې لپاره راوړل چې تاسو پوه شئ چې یو عمل هغه مکمل شوی په تیره شوی زمانه کې صحیح دی یا نه مکمل شوی صحیح دی ولی واقع شوی په تیره شوی زمانه کې صحیح دی نو هغه ته منګه پاسې کمپوزه ویل شي یعنی هغه عمل هغه فعل هغه کار چې کوم واقع شوی په تیر شوی زمانه کې کاغه مکمل شوی یا نه مکمل شوی نه هغه ته منګه پاسې کمپوزه ویل شي صحیح دی ښه مخکې ځو ښه نو هغه نه مخکې زه تاسو سره بیا دغه اولنی ګروپ افعال چې کوم د لږ معرفت در سره کوم چې تاسو پیژنئ منګه په تیر شو څو درسونو کې سراسر په ډیره خبره وکړه چې نن په دې زمانه کې پاسې کمپوزه کې دغه د اولنی ګروپ چې کوم افعال په هغه به خبره کوم ورب ریګولیر چې هغه ته ریګولر ورب بل کېږي یعنی هغه افعال چې هغه یو قانون قاعده لري صحیح دی انګلیسي کې ورته ریګولر وربز وایي صحیح په فرانسوي کې ورب ریګولیر ورته ویل کېږي او دا پریمیر ګروپ د ورب دی دا اولنی ګروپ ته د افعال صحیح دی اولنی څنګه چې موږ ویلو او دا افعال چې د خپل انفینیټیو فارم کې یا په خپل اصلي حالت کې دا د او ار یا ای ار سره ختميږي صحیح دی لکه ما یو څو دانې راوړي دا مې تاسو سره مخکې هم شریک کړیو دا یو څو مثالونه لکه étudier regarder manger parler corriger écouter partager étudier یعنی درس ویل صحیح دی مطالعه کول étudier درس ویل regarder کتل manger خوړل parler ویل corriger صحیح کول écouter اوریدل partager شریکول دا په اصلي حالت کې دي هغه یا انفینیټیو فارم کې دي صحیح دی خو چې کله دا تاسو په پاسه کمپوزه کې استعمالوي نو دا به منګه څنګه بیا د استعمالو دي نه څنګه استفاده وکړو هغه سټرکچر کې به تاسو څنګه زه په ځای کوي د خپل ضمیر ځه داس منګه نن ضروري موضوع ده چې تاسو په هغه سخت باندې پوه شئ په موجوده زمانه کې خو تاسو ویلي تاسو پوه شئ چې څنګه منګه هغه الته استفاده کوو صحیح نو راځي چې وسم ماغه اولنی ګروپ افعال چې کوم دی هغه په تیر شوی زمانه کې دا منګه څنګه د دې نه استفاده کوو ښه نو ټول اول مخکې چې کوم دی هغه د دې ساخت څه دی ټول اول چې هر کله تاسو په پاسه کمپوزه کې جمله جوړوئ نو تاسو به دغه راوړئ پرونوم سوژه یا ضمیرونه راوړئ هغه موږ سره کوم دي تاسو ته مخکې ما ویلي لکه جو چو ایل ال نو دا هغه تاسو ته معلومات دي چې پرونوم سوژه یا ضمیرونه صحیح ده موږ سره دادی هغه ما د لپاره تاسو یادونه لپاره بیا راوړي دا اول به دا راوړي هغه نه بعد به تاسو راوړي اتخ یا واغ به راوړي اتخم تاسو له ما درکړي کم دي صحیح ده واغ مم درته بیا دوباره لیکلي اتخ چې کوم دی هغه په انګلیسي کې ټو بی ورب دی واغ چې کوم دی هغه ستاسو ملکیت کوي صحیح ده نو هغه مم درته راوړي دي صحیح ده خو ولدا چې اتخ یا واغ چې کوم دی دا موږ په دویم حالت کې هم د ور په دویم حالت کې هم لرو خو ما ور سره په قوس کې پریزان لیکل دی موجوده حالت والا به تاسو راوړی اتخو واغ صحیح دی دریم به تاسو راوړی موږ سره د ورب بل حالت دویم حالت صحیح دی او هغه دی participer passer participe passer صحیح دی د څه معنی ده ګوره یو فعل چې کوم دی هغه حالتونه لري صحیح دی اولنې چې کوم موږ سره هغه مثال د موجوده زمانه چې کوم دی خپل حالت کې صحیح دی اوس په تیر شوی زمانه کې تاسو د دې حالت بدیږي نو هغه ته ویل کېږي participe passer صحیح دی participe passer صحیح دی یا په انګلیسي کې ورته موږ past participle ویلي صحیح دی نو دلته به هم تاسو د ماضی participe passer به تاسو استعمالوي ور به تاسو وړوي هغه به څنګه ور تاسو فعل دی له منتقلوي دی له بدلوي هغه درته زه وسخیم اولنی ګروپ افعال چې کوم دي صحیح دی تاسو پوه شئ اول به تاسو ضمیر راوړئ بیا به تاسو اتخ واغ راوړئ غینه بعد به تاسو participe passer راوړئ مین ورب چې کوم دی دلته اوس موږ سره یعنی دوه فعلونه رااله یو کومکی شو اتخ واغ او بل participe خپل هغه مین فعل چې کوم د مین فعل هم موږ سره شو نو موږ سره په جمله کې دوه افعال راځي صحیح دی اول چې کوم دی کومکی دی اتخ او یا واغ دی هغه نه بعد participe passer دی هغه مین موږ سره فعل دی صحیح دی هغه مهم صحیح دی نو راځي اوس تاسو دلته مثالونه ما یو څو مثالونه جوړ کړئ تاسو بهتر دی په معنا پوه شئ ښه لکه پاغله انفینیټیو حالت کې دی نو چې کله دا منګه بیا پاسه کمپوزه کې دی نه منګه دغه کو نه منګه وای ژ پاغله صحیح دی اوس که تاسو ګورئ دغه سور رنگ باندې به اول تاسو لا دلته منګه ګوره اول ژ ضمیر راوړی ژ بیا مر سره واغ راوړی دی پاغله نو دا participe passer دی ګوره هغه پاغله چې کوم دی هغه ای ار ام ته ختم کو صرف ای او
اکسانیګو ورسره راوړی. دغه زور ته چې کوم دی پاسه چې راوړی ته وایي اکسانیګو. اکسان ایګو صحیح دی؟ دې ته ویل کېږي اکسانیګو. په دې اکسنونو باندې به زه بیا یو ورځ ځان له ویډیو جوړه کړم. بهتره تاسو به ټول اکسنونه چې ټول کوم دي هغې باندې به تاسو پوه شئ چې کوم دا علامتونه دي چې دا موږ څه دپاره استعمالوو، څه معنا ورکوي. صحیح دی؟ خو ولې چې هر کله تاسو یو فعل د موجودې نه ماضي ته اړوئ نو تاسو به ورسره او اولني ګروپ افعال چې کوم ای آر سره ختمیږي هغه سره به تاسو اکسان ای او اکسانیګو وراوړئ نو دا به خپله پارتیسیپ پاسې ته واوړي، دا به خپله د ماضي فعل ته واوړي. صحیح دی؟ لکه j'ai parlé، tu as parlé. ګوره چو راغلی هغې سره آ استفاده کېږي، هغه موږ تاسو ویلی دی مخکیني درسونو کې، اولني درسونو کې پاغلی. ګوره هغه ټولو سره همغه یو پارتیسیپ پاسې راغلی دی، هغه یو حالت د فعل راغلی دی. صحیح دی؟ ځکه چې دا پارتیسیپ پاسې دی نو تاسو نور ضرورت نشي تاسو بدلون راولی. il یا il a parlé، nous avons parlé، vous avez parlé، il y a elles ont parlé. صحیح دی؟ j'ai parlé، tu as parlé، il y a elle a parlé، nous avons parlé، vous avez parlé، il y a elles ont parlé. صحیح شو؟ نو دا شو پاسې کمپوزی. هغه فعل چې کوم دی مهم هغه موږه پاغلی موږه ورسره ای اکسانیګو سره راوړی، بس دا خپله پارتیسیپ پاسې ته واوښتو. دا د فعل ماضي حالت اسانه لفظونه کې. صحیح دی؟ لکه په موجوده زمانه کې که موږ دا شی ویلی نو بیا موږ صرف تاسو ویلی دی صرف ای به م راوړو، دغه اکسانیګو به ورسره نه و. صحیح دی؟ نو دلته ټولو سره خو بیا هغه موږ بدلاوو، که چېرته ضمیر بدلېدو نو بیا به نو سره به بدلېدو، و سره به بدلېدو، په فعل کې به موږ بدلون راوستو. صحیح دی؟ و سره به م ای زد ورسره اضافه کوو، نو سره به او ان اس ورسره اضافه کوو، دغسې ایل یا ال جمع چې کوو هغې سره به ای ان ټي به م ورسره اضافه کوو، ان ټي به م ورسره اضافه کوو. ولې دلته که تاسو وګورئ دلته ټولو سره همغه یو حالت د فعل راغلی دی. صحیح دی؟ هغې ته ویلی کېږي پارتیسیپ پاسې. بل مثال لزو بل مانژې. j'ai mangé، tu as mangé، il y a elle a mangé، nous avons mangé، vous avez mangé، il y a elles ont mangé. صحیح دی؟ نو ګورئ ټولو سره مغه یو تلفظ هم موږ کولی شو، مغه یو پاسې پارتیسیپ پاسې راځي. نو ډېر اسانه دی دلته. اولني ګروپ سره دا تاسو که وګورئ دغه د فعل ماضي حالت چې کوم دی هغه ډېر اسانه دی. صحیح دی؟ نو دا دویم مثال. دریم مثال ته ځو. regarder. نو هغه هم په دې شکل دی. صحیح دی؟ j'ai regardé، tu as regardé، il y a elle regardé، nous avons regardé، vous avez regardé، il y a elles ont regardé. صحیح دی؟ نو دا و دریم مثال. صحیح دی؟ نو دا درې مثاله ملګرو ما ستاسو پوهې دپاره راوړي. خو زه بیرته یو دوه سلایډه وروسته ځم چې تاسو ته دلته یو ډېر مهم نقطه ښیم. ښه دلته ګوره که تاسو وګورئ په دې ساخت کې ضمیر نه بعد چې کوم دی موږ ادخ او واغ راوړی. اوس بعضې افعال چې هغه سره کم سره به ته ادخ استعمالی، کم سره به او واغ استعمالی. صحیح دی؟ دا ډېر مهم سوال دی، ډېره مهمه نقطه ده. نو دا داسې څه افعال دي هغې ته چې کوم دغه حرکتي افعال ورته ویلی کېږي هغې به ځان له بیا انشاءالله ویډیو جوړوم تاسو ته ښیم. هغو ټولو سره موږ بیا ادخ راوړو یا واغ راوړو. هغه افعال زه تاسو له هغې باندې مکمل ویډیو جوړوم. موږ سره څه داسې افعال شته چې هغې سره به ادخ استعمالو او لکه ډیرو سره به ادخ استعمالو، څه سره به او واغ استعمالو. لکه هغه حرکت وربونه چې کوم دي څه داسې نور دي نو هغې باندې به زه بیا تاسو ته مکمل ویډیو جوړوم. هغه زه تاسو ته بیا تشریح کوم چې کومو افعالو سره به تاسو واغ راوړئ، کوم سره به تاسو ادخ راوړئ. صحیح دی؟ هغې باندې زه ځان له ویډیو جوړوم. نو دې خبرې دپاره ځکه زه وروسته رالم. صحیح دی؟ ښه ملګرو نو دا و درې مثالونه. مننه ملګرو، امید ده چې تاسو پوه شوي. دغه ویډیو تاسو بار بار واورئ، لږ یو څو نقطې کې وي چې په هغې تاسو پوه شئ، تاسو هغه مشکل حل شي او تاسو ځکه دا هغه اولنۍ ویډیو وه نو مخکې چې دې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو له بیا هغه اسانه وي په دې باندې. تاسو نور هم 5-6 ویډیوګانې زه په نور هم پاسې کمپوزۍ باندې جوړوم نو تاسو بیا پاسې کمپوزۍ سره ډېر ښه صحیح طریقه باندې بلد شئ. مننه ملګرو، که څه ستاسو سوال وي، څه مشکل وي، څه پیشنهاد وي او یا څه تاسو مشکل تاسو له ویډیو کې ښکاري چې زه په بله طریقه هغه تاسو له تشریح کړم، داسې څه پیشنهاد ستاسو وي نو تاسو ماله زما په یوټیوب چینل په کمنټونو برخه کې تاسو هغه ماته لیکلی شي. نو په آینده کې به زه هغه په نظر کې نیسم او تاسو له به هغې مطابق ویډیو جوړوم. مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.